د نور پښتون بیټرۍ او د ساکو سولر انورټر سره به د دې کم بي ام اس یا به څه ډول لګي. السلام علیکم، تاسو ګوري جی کې الکتریک یوټیوب چینل پښتو. زه عمر علي تاسو په درانه خدمت کې. زما د نن ویډیو په بي ام اس کنفیګریشن باندې ده. دغه بیټرۍ چې کومه تاسو معلومیږي دا د نور پښتون بیټرۍ ده 15 کیلو واټه 8000 لایف سایکل کې دغه بیټرۍ چې دغه راځي دا 8000 لایف سایکل بیټرۍ ده او د دې کوم ټوټل کیپاسټي دغه 15 کیلو واټه دغه بیټرۍ ده. نو د دې کوم بي ام اس کنفیګریشن دی هغه به ته د دې ساکو انورټر سره څه ډول لګي. دغه کوچنی ویډیو ده ته دا ویډیو د شروع سره پای پورې وګوره، ان شاء الله ستاسو سر په خلاص شي. اول د واره به تر راسي دلته د انورټر سټینګ ته دا ساکو 8 کیلو واټ سولر انورټر دی. دغه کوم سلور بټنی ته معلومیږي دا د انټر بټن دا، یعنی ته چې کم ټیم سټینګ ته داخليږي ته به دغه بټن چې دی هغه درې سلور سکرین ته نیسي. بیا چې دلته ته سټینګ د دغه بدلې د کښته پورته چې دی هغه دغه دوه بټن دي. که ته چیرې سټینګ شته کې بیا دا بټن وای او که ته چیرې مثال سټینګ مخته بیا به ته دا بټن وای او دغه په دې انورټر کې بیا کم ټیم ته سټینګ سیف کې چې د دې سټینګ سره د باندې راوځي به دا بټن چې دی هغه پریس کړي. نو زه راځم دلته د انورټر مین سکرین ته چې کوم زموږ د نن ویډیو مقصد دی هغه به ته دلته راځي دا بټن چې دا به ته درې سلور سکرین ته چې دی دغه داسې نیسي چې داسې دا بټن ونیوله د چې کوم دی دغه ویلیو دی دا به 0 سي. نو ته به دغه بټن چې دی هغه کښته ووایې 15 نمبر سټینګ ته به راسي. دلته دا 15 نمبر دی، لاندې چې کوم سټینګ دی دا د بیټرۍ ټایپ دی، یعنی ستا د سیستم سره کم ډول بیټرۍ چې دغه لګیدلې ده. دلته چې دغه بیټرۍ دغه د نور پښتون بیټرۍ د 15 کیلو واټه انورټر کې کم سټینګ مشتي اوکې کوو هغه به دلته پایلون سلیکټ کړي. نو زه دا اوکې کوم ته به نور دلته کم سټینګ دی یعنی د بیټرۍ ټایپ دی هغه به تاسو دلته معلوم سي. دغه بټن چې تاسو لور 15 سکند ونیسي بیا به دغه 00 راسي، بیا به دغه بټن چې دی هغه مخته او شاته کې د سټینګ براسي. دلته دا 15 نمبر سټینګ سو دا دی اوکې کوي د دغه پایلون چې دی هغه غورځي، بیا به دغه بټن چې دی هغه به مخته او شاته کوي. صحیح سو، دا د مخته او شاته چې دی هغه بټن دی دا مخته سو دا شاته سو. نو دلته په انورټر کې به تاسو سټینګ دی پایلون زه دغه پایلون چې دی هغه اوکې کوم ته ګوره دا سټینګ ما دلته اوکې کوي. اوس زه د دې سټینګ سره چې دی هغه د باندې راوځم دا بټن ووم چې دا بټن ووالي دلته په دې انورټر کې دا سټینګ چې دی هغه سیف سو. اوس به ته راځي دلته د بیټرۍ ټایپ ته، یعنی په بیټرۍ کې به هم ته دا کمانډ ورکوي چې دلته زما سره کم انورټر دی او د دې بي ام اس چې دی هغه به څنګه لګوو. ته به راځي دلته د انټر بټن ته په دې ځای کې چې دی هغه تاسو در معلومیږي دلته انالاګ انفارمیشن دی، بي ام اس سټیټس دی، پیرا سټینګ دی او دغه سیستم سټینګ دی. ته به راځي دلته دغه دریم چې کوم سټینګ تاسو معلومیږي پیرا سټینګ، ته به دا پیرا سټینګ ته راسي. د دې دغه رقم څلور بټنې دي، مینیو د انټر ده، د ډون کښته پورته دی او د سکیپ غدي. انت چې په دې بیټرۍ کې سټینګ وکړي چې کوم ټیم د باندې راوځي به دغه بټن چې دی هغه وای. نو زه دلته دغه ډون بټن چې دی هغه زوامه دلته ګوره دا چې دی هغه کښته پورته کیږي. په انورټر کې چې دی هغه دوه بټنې وي د کښته د پورته غا، دلته چې دی هغه یو بټن ورکړی ده کمپنی. نو زه دا ډون بټن چې دی هغه پریسوم دا وګوره. نو ته به راسې دلته پیرا سټینګ ته دا به انټر کې چې دا د انټر کې دلته درې اپشن ته راځي، کرنٹ پروتوکول او سیټ کین پروتوکول سیټ 450. ته به راسې دلته 450 ته چې دا 450 ته دغه نشان د ایرو نشان ته دلته راورسوي، یعنی د تیر نشان. ته به په دې انټر باندې چې دی هغه کلیک واخلې، دا د انټر بټن ده. ته به دلته ور داخله سي، چې ته دلته داخله سي بیا به دلته راسي دلته پایلون ته دا وګوره PYLON، یعنی دا پایلون سو چې دا راوستي بیا به دلته دغه کوم انټر تاسو معلومیږي دا به انټر په اوکې کې دلته اوس دی تاسو وایي چې دغه سټینګ کم دی چې تا اوکې کې دا ته سیفه او که نه سیفه. نو مشري هغه دغه سیفو دا به ته داسې معلومه دا وګوره دا چې کوم ډون بټن دی دغه د ایرو نشان وګوره، یو پلا دی خو ته راسي بیا دی خو ته راسي، یعنی یو پلا پر یس باندې راسي بیا پر نو باندې راسي. دا وګوره اوس دا نو ترالی دلته بیا چې هغه
یس ته راسي نو و موږ سیفو چې دلته د یس ته راوستی بیا به دغه چې کوم انټر بټن ده دا به په ووایي چې دا د په وواله دلته دی تا ته وایي پروتوکول چینج سکسیډډ یعنی دغه سټینګ چې دی هغه دلته پکې اوکې سلو چې دا اوکې سي دلته بیا به ته د دې سټینګ څخه د باندې چې دی هغه راوځي صحیح سو بیا د دې ما بعد چې کوم ستا دریم قدم دی هغه به دلته د بیټرۍ شاته چې کوم تار لګول دی ته یعنی دغه تار چې کوم د بی ام اس ته معلومیږي اوس دغه تار چې دی دلته په دې سایډ کې یعنی دا د بیټرۍ سایډ دی او د دې تار چې کوم بل سر دی هغه هلته په انورټر کې لګېدلی دی یعنی په یو پی ایس کې لګېدلی دی د دې چې کوم وایرینګ دی هغه به ته داسې کې اوس دا وګوره دی اوس چې دی هغه فالټ ته ځي فالټ ته ولاړې ګوره 1 نمبر هلته راځي اوس په دې کې چې کوم وایرینګ سوی دی دا سپین او مالټۍ کلر چې کوم تا ته معلومیږي دا مالټۍ چې دی هغه لوړ په 5 نمبر کې لګېدلی دی او دا سپین کلر چې کوم تا ته معلومیږي د تارغه هغه هلته د انورټر په سایډ کې په 3 نمبر کې لګېدلی دی نو یعنی د بیټرۍ سایډ ته چې دی هغه اول او دوم سو د انورټر سایډ ته چې دی هغه 3 او 5 دی نو دغه چې کوم تار تا ته معلومیږي دا به ته دلته وراچې RS 485 صحیح سو ته به دلته وراچې دا وګوره زه دلته وراچوم کم ټیم چې دغه دلته وراچې دی داسې کوچنی اواز وکړي د ټیک اواز ورته ګورې غوږ په ونیسه صحیح سو یعنی دا خپل ځای ته ورلی اوس چې په دغه کې انورټر کې چې کوم الارم دی هغه به ورک سي ځکه موږ دغه تار ځینې ایستلی ولو په دې خاطر دی ولاړې الارم ته یعنی دا سره بتۍ ولګوله اوس چې دی ځان سره خبر کړي بیا به د ده چې کومه بتۍ د سره هغه به بیا زرغونه سي زه اوس راځم د انورټر د بل سیټ ته یعنی په دې تار کې چې کوم وایرینګ سوی دی هغه بیټرۍ سیټ خو ماته د دروه شوی چې اول او دوم دی د انورټر چې کوم سیټ دی هغه 3 او 5 دی دا وګوره زه دلته د دې سره باسم په دې سایډ کې دلته وګوره 3 او 5 دی یعنی سپین کلر او مالټۍ کلر دا چې کوم دریم ته معلومیږي دا د بیټرۍ په سیټ کې په اول کې لګېدلی دی یعنی په دې پین کې کیټ 6 کوم دا پین دی د کیټ 6 پین وایي او دغه چې کوم مالټۍ کلر تار دی هغه هلته د بیټرۍ په سیټ کې چې دی په 2 نمبر کې لګېدلی دی نو دغه تار چې دی زه دلته د بی ام اس وزۍ ته ورچوم دا وګوره دلته لیکلی دی بی ام اس د دې بی ام اس چې دی هغه ابریویشن دی د بی څه بیټرۍ د ام څه منیجمنټ د اس څه چې دی هغه سیستم یعنی بیټرۍ منیجمنټ سیستم دغه تار هم ته دلته دغه سی وراچې چې دلته دی وراچې وي دی بیا دلته کوچنی چې دی لکه څنګه چې په بیټرۍ کې د ټیک اواز یې وکړي دغه رقم دلته چې دی د اواز کوي ورته ګوره دا خپل ځای ته ورلی اوس دی فلال چې دی هغه په الارم باندې دی یعنی دغه بتۍ چې د هغه سره ده ساتکۍ بعد نرمل کیږي دلته وګوره د ملګرو دغه سیستم چې دی اوس یعنی ریډي سو اوکې سلو د دې تار په ذریعه سره د دې تار په مدد سره دغه بیټرۍ چې کوم نور پښتون دی د نور پښتون بیټرۍ د ساکو سولر انورټر سره د کوم بی ام اس دی یعنی بی ام اس فل فارم بیټرۍ منیجمنٹ سیستم دا دی اوکې سلو دغه چې کوم لس نمبر ایرر ته معلومیږي دا د وابډا چې کوم ولټیج دی یعنی که زه چیرې په اسان الفاظ کې ووایم دولتي برق څه مراد دا دی یعنی د وابډا د سرکاري چې کومه بجلی را روانه ده د سرکار د جانبه څخه د دې ولټیج چې دی هغه کم دی هغه ولټیج په دا ځای کې معلومیږي دا وګوره 1.6 ولټ را روان دی چې د 1 سلاویا ولټ څخه د وابډا یعنی دولتي برق چې دی هغه کم سي بیا انورټر ته لس نمبر چې دی هغه د ایرر درکې انډیکیټر درکې چې دلته ولټیج کم را روان دی که چیرې دا ویډیو ستا خوښه سوي د خپلو ملګرو سره هم شیر کړه چې د هغه هم یو فایده ځینې وسي او په دا ډایګرام کې چې کوم تا ته د دې تار وایرینګ معلومیږي یعنی زه یو پلا بیا تا ته وایم د بیټرۍ سیټ ته چې دی هغه اول او دوم دی دغه رقم دغه تار چې دی د دې بیټرۍ سیټ ته چې کوم اول تار ته لګولی دی د انورټر سیټ ته به ته هغه په درېیمه خانه کې چې دی هغه لګوي د دې چې کوم کیټ 6 تار دی یعنی پین دی د دې ټوټل چې دی هغه 8 خانې راځي صحیح سو یعنی د بیټرۍ سیټ ته چې کومې خانې دي هغه د چپه لاس چې دی اول او دوم دی او دغه رقم دغه چې دی دام د چپه لاس شروع کیږي د یوه څخه شروع کیږي بیا در اتو پورې یعنی د بیټرۍ سیټ ته اول او دوم سو او د انورټر سیټ ته یعنی د یو پی ایس سیټ ته 3 او 5 دی
دا کوم ډایګرام چې تاسو معلومیږي په خپل ډسپلی باندې دغه ډایګرام ته لږ په غور وګوره ان شاء الله ستا به سر په خلاص شي اله لرم چې دغه ویډیو به ستا خوښ شوي کله چیرې ویډیو خوښ شوي د خپل مرګرو سره شیر کړه چې داغه یو فائدہ ځنی وسی تی کومج ګوري په فیسبوک چینل باندې زموږ فیسبوک جکی الکتریک پښتو د سره فالو کړئ او کته چیرې موږ د یوټیوب چینل د لارې ګوري زموږ جکی الکتریک پښتو د سره سبسکرایب کړئ ملاوي ان شاء الله د نیو ویډیو سره د نیو ټاپک سره د مهال د خدای پامان